अस्सलामुअलैकुम मलगरू ज़ेम स्तासु रूट स्तासु मलगरे मिया अकरम अली द खपल यूट्यूब चैनल अकरम अली 170 उम्मीद सातम چې ټول ملګری بخیر د ژوند په خو ساتونه کې وي او کم ملګری چې زموږ چینل ته په اول ځل راغلي دي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې د خپل ملګرو سره شیر کړئ نن به موږ تاسو سره په دې ویډیو کې دا خبره کوو چې آیا څنګه تاسو بیک گراوند میوزیک استعمال کړئ څومره په ښه طریقه استعمال کړئ څنګه هغه تاسو د کم ځای نه ډاونلوډ کړئ او داسې نه چې تاسو داسې بیک گراوند استعمال کړئ چې ستاسو ویډیو ډېر اوریجنلي خو که چېرې تاسو پې غلط بیک گراوند میوزیک استعمال کړئ نو ستاسو د ویډیو هغه ټول محنت به هسې ضایع شي نو که چېرې ځان د بیک گراوند میوزیک د استعمالولو او د ډاونلوډ کولو په طریقه باندې پوه کول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ ښه ملګرو که چېرته ویډیو مو تر اوسه پورې نه لایک کړي ویډیو لایک کړئ او د ټایم ضایع کولو نه بغیر ویډیو شروع کړئ د ټولو نه اول که چېرې تاسو دا کوشش کوئ چې زمونږ د یوټیوب ویډیوګانې زیاتو خلکو ته شو شي نو د هغې هېڅ وجه دا نه ده چې تاسو ښه بیک گراوند میوزیک استعمال کړئ اکثر داسې وشي چې ستاسو کم بیک گراوند میوزیک هغه مطلب چا چې هغه مطلب ایجاد کړی چا تیار کړی هغه طرفه دا ډر نه وي او تاسو یې ځان سره مطلب استعمال کړئ لکه سیمپل خبره لکه که ستاسو په چینل کې 50 ویډیوګانې خپلې اوریجنل وي مطلب چې تاسو خپل کانټینټ وي خو که چېرې تاسو په چینل کې 15 ویډیوګانې په یو ځای یا په مختلف وختونو کې چینل ته وخېژولې خو چې د هغې نه مخکې هغه ویډیوګانې په نورو چینلو یا په فیسبوک او په نورو سوشل میډیا پلیټفارم باندې چلیدلې وي نو ستاسو کم 50 ویډیوګانې چې دي هغه به ردي د 15 د لاسه هغه زړې ویډیوګانې هم فالتو شي تاسو کوشش کوئ چې ویډیوګانې څومره په ساده ځینو کې کوئ مطلب په بیوټي آف نیچرل کې کوئ لکه کم ځای کې چې قدرتي ښایست دي او بیا چې هلته تاسو سره کم مطلب د طوطیانو اوازونه شو یا کبوترې شوې یا مارغان شو یا وغیره نور هم چې څومره دي نو که چېرې ستاسو ویډیو په دغه اوازونو کې کېږي ستاسو په ویډیو باندې کاپي رایټ میوزیک مطلب کمیونټي سټرایک لاین به نه راځي د یوټیوب د طرف نه کمیونټي کاپي سټرایک چې دی هغه به ستاسو په چینل نه راځي بله دا خبره چې ستاسو په ویډیو کې مثال په طور زیاتر کسان دا کوي چې کله ویډیوګانې کوي مطلب په یو نیغ ټاپک باندې روان وي هر کله د هغه سره هغه ټاپکونه ختم شي نو هغه بیا دا کار کوي چې 50 تصویران یو بل سره جینډینګ وکړي او د هغې تصویرانو باندې لپاسې چې کم دی یا د پښتو یا د اردو یا وغیره نور داسې سازونه سندرې ټپې ټپیزې وغیره ولګئ نو د یوټیوب چینل چې کم دی دا قسمه ویډیوګانې نه مني بله دا خبره که چېرې ستاسو 15 منټه ویډیو وي او ستاسو په هغې کې په خپله 10 سیکنډه خبرې او نور پکې تاسو د بیک ګراوند میوزیک لګولی دا هم یوټیوب نه مني خو که چېرې تاسو د دې هر څه نه ښه په تفصیل سره چېرته ځان پوه کړئ او بیک ګراوند میوزیک استعمالول غواړئ نو هغه به تاسو ته ډېر په اسانۍ سره د وایټ سټوډیو کم ایپ چې دی د یوټیوب ګاونډی ایپ تاسو به هغه د هغې نه په څه طریقه ډاونلوډ کوئ یا که چېرې تاسو د ویډمیټ مطلب د یوټیوب نه ډاونلوډ کوئ تاسو یې په څه طریقه ډاونلوډ کوئ خو تاسو به چې هر کله ډاونلوډ کوئ بیا به هم د ملګرو سره صلاح کوئ چې آیا دا کم بیک گراوند میوزیک چې دی دا خو کاپي رایټ نه دی چې هسې نه زه دا خپل په ویډیوګانو کې استعمال کما او زما ویډیوګانو ته پې نقصان راشي که چېرې هغه طریقه یې زده کول غواړئ چې بیک گراوند میوزیک به څنګه ښه بیک گراوند میوزیک ځان دپاره ډاونلوډ کړو او څنګه د هغې استعمال وکړو
نو زموږ سره اوسئ. ملګرو تاسو کتای شئ چې مونږ خپل د موبایل سکرین ته راغلو. اوس په مونږه بیک ګراوند میوزیک په کومه طریقه باندې ډاونلوډ کوو او بیا به چې کوم دی په څه طریقه هغه استعمالو. د هغې نه مخکې که کومو ملګرو زمونږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 نوي سبسکرایب کړی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. د دې نه به تاسو ته نور هم داسې ښه انفارمیټیو ویډیو حاصلیږي. د هغې نه وروستو د ټولو نه اول به تاسو چې کوم دی لاړ شئ خپل د یوټیوب کوم چینل چې دی هغه نه دا نه کېږي. تاسو به لاړ شئ د ټولو نه اول کروم براوزر ته. هر کله چې تاسو کروم براوزر ته راشئ تاسو به په هغې کې خپل د یوټیوب چینل کولاو کوئ او ډیشبورډ ته به لاړ شئ. لکه څنګه چې تاسو کتی شئ دا زمونږ د یوټیوب چینل ته زه راغلم. د دې نه پس تاسو ته چې کوم دی دا یو اپشن راځي د موبایل کم ګس لاس ته چې کوم دی تاسو ته سټوډیو او د یوټیوب تصویر راځي. د دې په خوا کې چې کوم دی 3 کرښې دي. هر کله چې دا تاسو 3 کرښې کلیک کوئ په دې کې تاسو ته قسمه قسم اپشن راځي. لکه تاسو کتی شئ چې ډیشبورډ، ویډیوز، پلیلیسټ، انالیټک، کمنټس او سب ټایټل، مونټایزیشن، آډیو لایبرری. تاسو چې کوم دی بالکل لاس چې کوم دی آډیو لایبرری تاسو به دا کلیک کوئ. هر کله چې تاسو آډیو لایبرری کلیک کوئ د هغې نه پس به تاسو سره داسې انټرفیس راشي. بیا تاسو کتی شئ چې سرچ اور فلټر لایبرری. د دې په خوا کې چې کوم دی لاندې تاسو ته ډېر بې انتهایي بیک ګراوند میوزیک کې راځي. لکه دا تاسو کتی شئ دا ما پلی کو. دا تقریبا د پښتو کوم شاعري چې دا یا د اردو دا خاص کر په هغې کې استعمالیدی شي. بیا که چېرې ستاسو نور داسې څه قسمه بیک ګراوند میوزیک پکار وي نو تاسو له پکار دي چې دلته را سرچ اور فلټر ټایټل تاسو هر کله ووهئ تاسو به په دې کې بیا سرچ کوئ. لکه مثال په طور زه سرچ کوم چې پښتو ولاګز. بیک ګراوند میوزیک. ملګرو که چېرې تاسو په دې کې سرچینګ وکئ او تاسو سره لږ ټایم پس به تاسو سره داسې قسمه بیک ګراوند دی راشي. لکه اوس مثال په طور دا تاسو کتی شئ دا قسمه قسم دي. اوس د دې په خوا کې چې دا یو کم غشی دی لکه مثال په طور تاسو ټریک ټایټل لاندې چې کم اولنی بیک ګراوند دی فار مور ویکس د دې نه او د ویډیو کومه نښه چې د دې په منځ کې تاسو ته یو غشی راځي چې بیکورډ د هغې اپشن دی. تاسو چې هر کله په دې غشي باندې معمولی کلیک کوئ دا به ډایرکټ تاسو سره سیو شي. ملګرو دا تاسو کتو ملګرو تاسو امید ساتم چې تاسو به دا بیک ګراوند میوزیک ډاونلوډ کولو طریقه زده کړي
که بیا هم کومو ملګرو ته څه قسمه مسله وي نو موږ سره زمونږ په واتس اپ په نمبر یا د کمنټس د لارې تپوسونه پوښتنې کولی شي. ستاسو چې څه قسمه بیک ګراوند یې پکاري تاسو په دې ځای کې ځان له سرچینګ کوئ نو تاسو ته به ډېره په اسانه سره بیک ګراوند